بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اورېدونکو، شپږم شفاعت. دا د هغه چا لپاره شفاعت دی چې د ګناه او د کمي له امله اور ته ننوځي او په شفاعت سره خلاصیږي. دا شفاعت اور ته د ننوتونکو مؤمنانو له سپارښت جلا دی، یعنې دا شفاعت د هغه شفاعت نه بېل دی. دا شفاعت هم زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصیت او ځانګړنه نه ده، بلکې نور پیغمبران علیهم الصلاة والسلام ریښتیني او نیکان مؤمنان او ملائک به هم کوي او الله تعالی به سپارښت کوي. اووم شفاعت. جنت ته د ننوتونکو مؤمنانو د درجو د لوړوالي لپاره شفاعت دی، لکه چې د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه تر مړینې وروسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، د مسلم حدیث دی، ای الله ابو سلمه ته بخښنه وکړه او په هغو کسانو کې چې تا ورته هدایت کړی په هغو کې درجه لوړه کړه، وروسته پاتې اولادونه یې وساته، منک او ده ته بخښنه وکړه، ای د مخلوقاتو ربه قبر ورته پراخ او رڼا کړه. اتم شفاعت. دا شفاعت د هغه چا لپاره دی چې په مدینې منوره کې اوسیږي او په ستونزو یې صبر کوي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مدینې په ستونزو او سختیو چې څوک صبر کوي، زه به د قیامت په ورځ سپارښتي شفاعت کوونکی او ګواه یم. نهم شفاعت. دا د هغو کسانو لپاره دی چې هغوی په مدینې منوره کې مړه شوي دي. د مسند احمد حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که د چا وسه وي چې په مدینې منوره کې مړ شي نو مړ دې شي، ځکه چې په مدینه کې د مړو شوو لپاره زه شفاعت کوم. هدف دا دی، یعنې که ستاسو وس او توان وي چې ژوند په مدینې منوره کې وکړئ نو ژوند په مدینې منوره کې وکړئ چې همدلته په تاسو باندې مرګ راشي، ځکه هغه کسان چې په مدینې منوره کې مړه شوي زه هغو لپاره د قیامت په ورځ سپارښت او شفاعت کوم. کسان خوشحاله دي چې په مدینې منوره کې الله تعالی د اوسېدلو توفیق ورکړی او هلته مړه کېږي. دا نه سپارښتونه او شفاعتونه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځانګړتیا او یا یې پکې برخه له نورو ډېره ده. ځینې نور شفاعتونه او سپارښتیان هم شته چې وروسته به انشاءالله موږ پرې خبرې وکړو. ملائک او مؤمنان. ملائک او نیکان مؤمنان هم د الله رب العزت په وړاندې ډېر عزت لري. د بخاري او د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پیغمبران، ملائک او مؤمنان به شفاعت وکړي نو الله رب العزت به ووایي زما شفاعت او زما سپارښت پاتې ده.
اور څخه به یو موټی تور شوي سوځېدلي خلک راوباسي. د جنت په خوله کې د ماء الحیات نومي نهر کې به واچول شي، نو داسې به راتازه شي لکه چې د سیلاب په خټه کې د ګټې یا ونې څنګ ته تیغ راځلول شي. نو چې لمر پرې لګېږي شین وي او که سوري ته وي هغه سپین وي. دوی به له دغه نهر څخه د ملغلرو په څیر راوویستل شي، په څټونو کې به یې د سرو زرو بنګړي واچول شي او جنت ته به ننوځي. موخه دا ده چې ځینې ګنهګار موحدین چې اور سوځولی دي، الله رب العزت به یې له اوره راوباسي او په ماء حیات کې به یې واچوي. نو د سیلاب په خټه کې د رازرغون شوي تیغ په څیر به په تیزي سره رازرغون شي، چې ځینې شنه او ځینې سپین کمزوري وي، او الله رب العزت به جنت ته داخل کړي. او څومره مسافه چې په سترګو ورته ښکاري، الله رب العزت به دومره ځای ورکړي، نعمتونه به ورکړي او د دې په څیر به نورونه هم ورکړي. کله چې دوی جنت ته الله رب العزت داخل کړي، نو جنتیان به ووایي دا الله آزاد کړي دي او جنت ته داخل کړي دي. په بل روایت کې راغلي چې د مسلم روایت دی، الله رب العزت به ووایي ملائکو، پیغمبرانو او مؤمنانو سپارښت او شفاعت وکړه او یوازې ارحم الراحمین پاتې دی. الله تعالی به یو موټی راواخلي او له اور نه به داسې خلک راوباسي چې هیڅکله به یې خیر نه وي کړی او سکاره به ترې جوړ شوي وي، نو د جنت په خوله کې به په یو نهر کې واچولی شي. شهیدان هغه مسلمانان دي چې هغوی د الله رب العزت په لاره کې خپله ساه قربان کړي. په دوی سره د توحید بیرغ رپاند او په جهاد سره د یو الله بندگی کیږي. له کور او کلي، ملګرو او دوستانو جلا شوي، مسافر دي، د الله رضا غواړي، الله ورته د قیامت په ورځ د دې بدله په شفاعت کولو ورکوي. د ابو داود حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د شهید شفاعت به د کورنۍ د 80 غړو په اړه منل کیږي. خو هغه شهید چې هغه ډیر په اخلاص او صداقت سره د الله رب العزت په لاره کې د الله د دین د اوچتوالي لپاره د اعلای کلمت الله لپاره خپل ځان قربان کړي. نیکان مؤمنان، هغه خلک چې رب یې خوښ دی، دوی به هم د رب خوښ الله ته یې ځان نږدې کړی، هغه هم را نږدې کړي. له الله نه یې مرسته غوښتې، نو د دوی کومک یې کړی او د الله تعالی سره لوړه مرتبه لري، نو ځکه ورته د شفاعت کولو اجازه کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذي حدیث دی، زما د یو امتی په شفاعت به د بنو تمیم په کچه خلک جنت ته داخلیږي. صحابه و کرامو وفرمیل ای د الله پیغمبره دا به له تا پرته وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو. راوی وایي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاڅېد، ما وویلې دا به څوک وي؟ نو صحابه و کرامو وفرمیل دا د ابوالجدعا زوی دی. د ابوالجدعا زوی عبدالله نیک او غوره صحابي دی چې ډېر عبادتونه، نفلونه او صدقې به یې کولې، نو د قیامت په ورځ به د ډېرو خلکو لپاره شفاعت کوي. قرآن کریم د الله کلام، الله ته نږدې والی، د لوستونکو لپاره په هر توري لس نیکي، د لوستونکو لپاره په دنیا کې عزت او په آخرت کې خلاصي او شفاعت ګرځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسلم حدیث دی، قرآن کریم لولئ ځکه چې دا د قیامت په ورځ د خپل ملګري لپاره شفاعت کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایي، د ترمذي حدیث دی، د
قیامت په ورځ به قرآن کریم راشي او وایي به ای ربه دې د قرآن لوستونکي ته ګاڼه واچوه نو د عزت تاج به ور په سر شي بیا به قرآن کریم ووایي ای ربه له دې نه ورته زیات کړه نو د عزت ګاڼه به ور واغوستل شي بیا به ووایي ای ربه له ده خوشحاله او راضي شه الله تعالی به ترې راضي شي او ورته به ووایي قرآن کریم وایا او د جنت په درجو خیجه او په هر آیت به یې یوه درجه لوړیږي همدارنګه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابن ماجې او د مسند احمد حدیث کله چې د قیامت په ورځ انسان ته قبر وچوي قرآن کریم به له خپل ملګري سره د هغه کس په څیر چې رنګ یې تغییر شوی وي مخامخ شي او ورته به ووایي ته ما پېژنې هغه به ووایي زه دې نه پېژنم دا به ووایي زه ستا ملګری قرآن کریم یم چې په غرمو کې به مې تږی کولې او د شپې به مې بېخوبه کولې او خلکو به خپله سوداګري کوله ته نن ورځ د هر تجارت نه وړاندې نو پاچایي به ورته په ښي لاس او همیشه والی به په چپ لاس کې ورکړی شي او په سر باندې به د عزت تاج کېښودلی شي پلار او مور ته به یې دوه داسې جوړې واغوستل شي چې دنیا به یې قیمت نشي پوره کولی دواړه به ووایي دا جوړې موږ ته په څه واغوستل شو ورته به ویلی شي ځکه چې ستاسې بچي قرآن کریم خپل کړی و قرآن کریم یې یاد کړی و او په هغې یې عمل کړی و بیا به ورته ویل شي لوله او د جنت په زینو او بنګلو خیجه نو دا که تیز قرآن ولي او که په کراره همداسې به پورته خیجي قرآن کریم به د قیامت په ورځ د خپلو لوستونکو شفاعت کوي د بقرې او آل عمران صورتونه به د خپل لوستونکي لخوا دلیل وایي نو که چا د قرآن کریم او په ځانګړي ډول د بقرې او آل عمران صورتونه ډیر ولستل نو د قیامت په ورځ به د شفاعت وړ وګرځي د مسلم حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسې قرآن کریم لولئ ځکه چې دا د قیامت په ورځ د خپل ملګري لپاره شفاعت کوي ځلیدونکي صورتونه یعنی بقره او آل عمران ولئ ځکه چې دا د قیامت په ورځ د سپینې وریځې یا مرغانو په څیر راځي او د خپل ملګري لخوا دلیل وایي نو په دنیا کې قرآن کریم ولولئ او د دې ترڅنګ چې لولئ عمل پرې وکړئ چې د قیامت په سخته ورځ کې د الله رب العزت په حضور کې ستاسو شفاعت وکړي همدارنګه د کوچني اولاد مړینه د اولاد په مړینه په زړه کې نه رغېدونکی ټپ پیدا کیږي خو که پلار یا مور صبر وکړي او د اولاد مینه ثواب وګڼي نو خیر او ګټه هم لویه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې به یو سړي له ځان سره کوچنی زوی هم راوست یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم ونه لید نو ویې فرمایل د پلاني زوی څه شو صحابه و کرامو وفرمایل هغه مړ شو وفات شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې پلار ته وفرمایل د مسند احمد حدیث دی آیا ته نه خوښوې چې جنت ته ورشې او هره دروازه ستا په انتظار یو بل صحابي وفرمایل ان الله رسول دا ثواب یوازې د همدې لپاره دی که د ټولو لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د ټولو لپاره که ستا کوچني ماشومان وفات کړي او ته پرې صبر کوې د حشر په ورځ به الله رب العزت دوی ستا لپاره سپارښتیان وګرځوي او د دوی په سپارښت به الله رب العزت جنت ته داخل کړي په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو نور به مو قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ د
د اولاد دعا. د اولاد دعا د قیامت په ورځ پلرونو ته ګټه رسوي او تر مرګ وروسته یې درجې لوړوي. د مسند احمد حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بېشکه الله رب العزت په جنت کې د یو نیک بنده درجه لوړوي، نو هغه به وایي ای ربه دا له کومه شو؟ الله رب العزت به ورته وایي ستا زوی ستا لپاره بښنه وغوښتي. میندو او پلرونو راشئ خپل اولاد په اسلامي روزنه باندې سنبال کړئ. هغوی د قرآن او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو زده کړو ته کښېنوئ تر څو ستاسو د اولاد ستاسو حقوق وپیژني، چې ستاسو په ژوند کې او ستاسو د مرګ وروسته ستاسو په حق کې الله رب العزت ته لاسونه پورته کړي او ستاسو لپاره بښنه د الله نه وغواړي، الله تاسو ته بښنه وکړي او په جنت کې الله درجې اوچتې کړي. که د اولاد د روزنې نه او د هغوی د پالنې نه خبر نه وئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دینی علومو باندې هغوی سنبال نه کړل، نو هغوی به ستاسو حقوق چیرته وپیژني؟ ستاسو په ژوند کې یا ستاسو د مرګ نه وروسته به چیرته هغوی الله ته لاسونه پورته کړي او ستاسو لپاره به بښنه وغواړي. همدارنګه روژه په ټولو عبادتونو کې لوی ګران او ګټور عبادت دی. د بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د بني آدم هر عمل د هغه لپاره وي او یوه نیکي یې له 10 چنده تر 700 چندو الله ورشمېري. الله وایي یوازې روژه ده چې دا زما لپاره ده او زه به یې بدله ورکوم. ځکه چې بنده خپل شهوت خواړه او څښاک زما لپاره پرېښي. روژهدار شخص 2 ځله خوشحالیږي یا د روژتي لپاره 2 خوشحالیانې دي. اول چې کله روژه ماتوي او بل کله چې له الله رب العزت سره مخامخ کیږي. او د روژهدار د خولې بوی الله رب العزت ته د مشکو له بویه هم ډېر خوشبویه دی. همدارنګه د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک د الله په لار کې یوه ورځ روژه ونیسي، په دې سره به الله رب العزت له جهنم نه د 80 کلونو مزل په مسافه مخ لرې باسي. په جنت کې الله تعالی د ریان په نوم د روژهدارو د ننوتو لپاره دروازه جوړه کړې چې یوازې روژتیان به پرې ننوځي او بیا به بندېږي. د قیامت په ورځ د بنده لپاره روژه هم شفاعت کوي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسند احمد حدیث دی. قیامت په ورځ روژه او قرآن کریم د بنده لپاره شفاعت کوي. روژه وایي ای ربه ما د ورځې له خوراک او شهوت نه بند کړی و، نو په اړه یې زما شفاعت ومنه. او قرآن کریم به وایي ای ربه ما د شپې له خوبه ویستلی و، نو زما شفاعت یې په اړه ومنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دواړو شفاعت به ومنل شي او الله رب العزت به یې جنت ته داخل کړي. نو سعادت او نیکبختي ده د هغو روژهدارو لپاره چې هغوی په دې مبارکه میاشت کې روژه نیسي او د روژې ټول آداب مراعت کوي. دا روژه به یې د الله رب العزت په حضور کې د قیامت په ورځ شفاعت کوي او شفاعت به یې منل کیږي. همدارنګه سعادت او نیکبختي ده د هغو روژتیانو لپاره چې په دې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت کلام لولي، په سمه طریقه یې لولي او د ثواب په نیت یې لولي، نو د قیامت په ورځ به همدغه قرآن کریم د الله رب العزت په حضور کې د شفاعت کوي. الله به شفاعت مني او جنت ته به یې داخلوي. همدارنګه د جنازه کوونکو شفاعت. د جنازې لمونځ د مړي لخوا پر ژوندو حق دی او ثواب یې هم ډېر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی څوک چې د جنازې لمانځه ته حاضر شي 1 قرات اجرې کیږي، او که څوک تر دفن ورسره پاتې شي 2 قرات اجرې کیږي. چا پوښتنه وکړه 2 قراتونه یعنې څه؟
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د دوو لویو غرونو په څیر او په ځینې روایتونو کې د احد نوم هم یاد شوی. همداراز نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي د مسلم حدیث دی په کم مړي چې تر سلو مسلمانان جنازه وکړي او شفاعت یې وکړي نو الله رب العزت به شفاعت قبول کړي او الله رب العزت به هغه ته بښنه وکړي. اوس کم اعمال دي چې په هغو سره موږ او تاسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت ترلاسه کولی شو او د هغه د شفاعت وړ ګرځو. قیامت په ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت ترلاسه کول لویه کامیابي او ستره ګټه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل شفاعت د ترلاسه کولو لپاره ځینې اسباب او عملونه ښودلي چې حرص کولې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شفاعت د ایمان درلودلو او باور نښه ده. ځینې هغه اعمال به زه تاسو ته بیان کړم. اول تر آذان وروسته دعا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د آذان اورېدو سره کوم څه چې مؤذن وایي د هغه ځواب ووایي او د آذان نه وروسته دا دعا ووایي چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. څوک چې دا دعا ووایي د قیامت په ورځ به ورته زما شفاعت راوشي. همدارنګه په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډېر درود ویل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ زړونو ته تر ټول مخلوق بلکې له خپل روح او زامنو هم ډېر رانږدې دی او د هغه نوم سیرت او پر هغه درود ویل د هغه د مینې دلیل او د شفاعت د ترلاسه کولو لار ده. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې پر ما سهار او ماښام لس ځله درود ولست نو د قیامت په ورځ به زما شفاعت کې راشي. همدارنګه نفلي لمنځونه ډېرول. په ټولو عملونو کې الله رب العزت ته ډېر خوښ عمل لمونځ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسند احمد حدیث دی پر دې پوه شئ چې ستاسې له ټولو عملونو څخه الله ته ډېر خوښ لمونځ دی. د خیر او د شفاعت د ترلاسه کولو لار فرضي او نفلي لمنځونه دي. ربیعه بن کعب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د هغه د خدمت پر مهال وفرمایل زما اړتیا دا ده چې د قیامت په ورځ مې شفاعت وکړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په دې کار کې له ما سره په ډېرو سجدو کولو مرسته وکړئ، لمنځونه ډېر کوه. همدارنګه د مسلمانانو اړتیاوې پوره کوو. الله رب العزت خلک په بېلابېلو مرتبو پیدا کړي چې ځینې شتمن او ځینې نیستمن، ځینې حاکمان او ځینې محکومان، او په مخورتوب کې هم د مال په څیر د کمزورو او مسکینانو لپاره شفاعت او د هغوی د اړتیاو پوره کولو زکات مقرر کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د خپل ورور اړتیا پوره کړي نو د عملونو د ټول په مهال به زه ورسره یم. که نیک عملونه یې درانه نه شول زه به ورته شفاعت وکړم. همدارنګه د الله رب العزت لپاره ورورولي او اخوت. مؤمنان الله رب العزت د اخوت او د ورورولي په تار تړلي دي. الله رب العزت په سورة حجرات کې 10 آیت کې فرمایي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. بېشکه مؤمنان سره ورونه دي فاصلحوا بین اخویکم، نو د ورونو ترمنځ اصلاح وکړئ او له الله نه وویرېږئ. امید دی چې رحم به در باندې وشي. د الله رب العزت لپاره ورورولي د ایمان نښه ده، ځکه چې د ټولو مؤمنانو روح یو دی خو بدنونه یې ګڼ دي. او څوک چې له خپل ورور سره د الله لپاره دوستي وکړي دواړه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت حق پیدا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما له پیغمبري تر قیامته چې 2 کسان د الله رب العزت لپاره دوستي کوي زه به شفاعت کوم. نو دا کوم اعمال چې ما تاسو ته بیان کړل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت ترلاسه کولو لپاره دي او هر بنده باید د دې د خپلولو
هلې او ځلې وکړي. پاتې شو هغه لارې، پاتې شو هغه اعمال چې موږ د پیغمبر علیه السلام د شفاعت نه محروموي. دا به اورو قدرمنو اوریدونکو خو په بلې خپرونه کې. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریا.